دا بارډر والا چې دي دا ډېر ساده خلک دي چې تنخواهوالي دي 2 دروازو نه بار هغه پالګر نه ناست نو هغه ته راشي نو 15 روپۍ ولا ورکي چې ته وګوره زه سپایي یم چې اولدار کېږم به کله نو 15 روپۍ چې ورکي نو هغه مرغۍ په دغه کې کېنولي په لیدلې م دي پنجره کې مرغۍ نو ارامنډه کې داسې هغه لفافه راوچته کړي اوهو انشاءالله چې ډېر زر به اولدار شي حاضر 15 روپۍ نورې ورکي چې جمعدار کېږم به کله مړه چې صوبېدار میجری ته رسي تنخوا ته پالګر والي کور ته لاړ شي چې ښځه ورته وایي چې تنخوا دې اخیستې څنګه چل دی ویل چپ شه صوبهدار میجر شم کم دی بیختي وزه صوبېدار ویل پال مې وکتو د شیخ چیلي کاري شیخ چیلي چا سره په څلور کټوای په سر کړې وه په مزدورای وړه په لاره سوچ کوي چې په دې څلور انې به څه کو دا اوس دا زمونږ الیکشن د شیخ چیلي تصور دی تماشا کوه په دې څلور انې به څه کوم نو په دې به چرګه والم چرګه به ساتم هګۍ به واچوي بیا به په هګو کېنوم بیا به بچي خرڅ کړم بیا به پې چیلی والم چیلی به بچ مچه چې بیا به غوا والم غوا به بچیا چې پی غوړي به خرڅوم بیا به میخه والم د میخې پی مای به خرڅوم لسته میخې به شي زه به غټ ګوجر شم چې ګوجر شم نو ښځه به وکم چې ښځه وکم کال 2-3 پس به مې زامن وشي نو اجره کې به مې پټکی والی او په داسې به دیوال متکې ته ډډه والی او زوی به مې راشي وایي بچې بابا زه به یم چې خو چې یې کا د مستو کټوی هلته لړه کړه چې لړه یې کړه سړی ورته ویل کور دې وران شه د مستو کټوی دې ماته کړه شیخ چیلي ورته وایي کور ستا وران شه زما ټول کور دې وران هغه د شیخ چیلي تاسو خیال راغی نو بارډر والا چې دي دا د خدای ساده دي ټولې پیسې ته پالګر یوسي ته ماته وایې چې په دې ملک باندې اسلامي نظام راشي نو د 2 دروازو پالګر به مانه پالونه وګوري بیا چې په دې ملک اسلامي نظام راشي نو بیا به مشهور نجومی کے کرشمے ہاتھ دکھا کر دل کی حالتیں پوچھے مانا به د ملک په اخبار کې دا خبره راشي بیا والله چې سرلان دی او خپې پاتې ځوړند کوم ته به مانا د کفر خبره په اخبار کې څنګه لیکي د کفر خبره ہاتھ دکھا کر دل کی حالتیں پوچھے دا صریح کفر او شرک نه دی اوس مسله واورئ من اتا کاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی الله علیه څوک چې پارګر تراغه او لاس ورته وخود او هغه ورته څووي او د ومنل نو د کافر شو په قرآن چې کوم پر رسول الله نازل دی نن ستا په ملک ښکارا کفر کیږي کنه کی دا به مان څنګه پاتې شي نن ستا په ملک قدم بیرته میوزیک سنټر دی قدم بیرته د زیاسه په حکومت کې 2 سيزونو ډیره ترقی کړې و یو خزو او یو میوزیک سنټر قدم بیرته پلانې میوزیک سنټر پلانې میوزیک سنټر پلانې میوزیک څه معنا مرغودي موسیقی نه مرغودی میوزیک سنټر دی ته وایي کنجرتوب دمتوب حرامتوب سورتوب میوزیک سنټر دی ته وایي بیا پاغې کې وی سی آر بیا دا لپنګان لوچګان لنډران دا راټول شي نو وی سی آر کور ته یوسي 200-300 روپۍ شپه باندې او پاغې 10 روپۍ ټیکټ ولګي نو د دنیا لونډان راټول کې ټوله شپه په کور کې پې باندې وی سی آر ګوري او 10 روپۍ ټیکټ په لګولې کړي کني دا به مان وشي بیا یا دا به زه ژوندۍ پرېږدم ته به وګورې په دې سړکو حلال کړي سرونه به پراته چې زما واس لاس کې راشي الیکشن ته ویل ته ودرېږه مال زه به څه وکړم په دغه لنډرانو کې به زه ناسم زه به یو څه ویم دوی به بل څه وایي سره کشتي به یي کنځلې به یي بدرت به یي چې بار روزمه ورپسې به دبلې غږومه کله به مې نیسي اسمبلی نه به مې بار غورځوي ځکه چې دا خو بې ضمیره قوم دی دوی خو د سم سړي انتخاب نه کوي که کوي او بې ضمیره دوی خو دا خو ډېر د لچر خلق خوټ کېدلې وریجې پې وخوره او ټرک ورته ودراوه چې هلکه دا زلمی دی زندهباد الا الا کوه نو په دې لارو ګوري الا 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 هلکه څه چل دی د مور واده دی یعنې دا چغې ولې وهي د مور واده دی خدای دې خراب که چې خراب شي واده د چا دی لور د چا ودیږي ښځه د چا کیږي مزې به څوک کوي او کور د چا شلیږي پې کور د چا ورانیږي پې د سړي زامن یې که څه بلا یې عقل در کې نشته بالکل اوس ته وګوره دا الیکشن کې به د جګړو څه کار دی د جګړو کار شته پکې وګوره مهذب قوم امریکا
23 کروڑ دنیا دا 23 کروڑ داسې کې الیکشن وشو داسې کې او 55% جارج بش ووټونه واغسته او مخالف ولا لاس ورکو مبارکي ورکړه او اول بیعت تینا مخالف وکړو اول بیعت چې مبارک شه اول حمایت بستا د حکومت زکو دلته موږ د الیکشنو نه د پلار او نیکه دشمنی جوړه ته زمانه خې پسې کنزل کوا هغه ورچاراته وی خدای خبر چاوي چې دا جنډه چې دا د پیغمبر نه دا د پړانګ سربنده کسه دا پلان مال ډېرې خویلی دا د دوی جنډه د پیغمبر دا زمونږ د پړانګ سرمن خلاص کنزل به وکړي په وکړه نو دا مې پر ورولۍ درته اپیل دی چې دا ورځ دوه دي کنزلې مه کوئ بدتمیزي مه کوئ بېګودره مه ګډېږه واده د چا دی او ګډېږي پیسو الیکشن د چا دی ته یو بل سره تصادم ولې جوړه وګوره تاسو په تنګي کې سال جوړ شو د پردی مور بچی پکې مړه شو الیکشن د چا او د پردی مور بچی پکې د چا مړه شو 50 کسه پکې زخمیان نو دا مې پر ورولۍ درته اپیل دی پر ورولۍ چې د یو بل په دفترو ورشئ د یو بل سره جلوس مو نو که د سړي زامن یو بل ته غاړې وځئ چې تاسو زمونږ رونه یئ تاسو د سره ملګري موږ د سره ملګري یو بس خبره خلاص ووټ د ضمیر شی دی ته یې دله ورکه زما دا خوښ دی زه به یې دله ورکم نو ستا او زما منځ کې د جګړې څه کار تاسو خیال راغی نو دا مې درته پر ورولۍ اپیل دی چې هر کار شرافت سره کوئ زمونږ هر کار په خرطوب هر کار د چا جنډه خرابه ده د چا لاټین خراب دی چاته به دا غشی چې دی دا پکې څه چل دی لکه غشي کې څه چل دی څه چل دی پکې که نه دی اوس د غشو زمانه نه ده بی چېرته د میزایل نښه دی اخیستی وی په کار دا و اوس خو د میزایلو زمانه دی چې بټن دباو کو ملک پې وران شي اوس به غشی دی هغې سره رسته دغه چی نشته لینده لیندې نه بغیر غشه منډه ویم نه اسې دې پورې وایم چې که د چا غشی دی او که د چا برګه جنډه ده او که د چا لاټین دی که د چا موټر دی او که د چا لاری ده هر څه چې دی دا هر چا خپل خپل مزاج خو جګړې مه کوئ دا مې پر ورولۍ درته اپیل دی تاسو خیال راغی اوس ما ته یقین دی چې مونږه ممبران والله که دې دپاره ودرولي دي چې دا به سرکې به جوړوم او زه به داسې کوم او زه به ملک ټیپر کوم او زه به کوڅې جوړوم او ویڼۍ به درته جوړوم او ټیوبویلونه به وباسم او دا چل به کوم دا دروغ نه بالکل یو ممبر ما چې څومره سره جلسې وکړې یو ته مې ویلي دي چې داسې به نه وی دا دبې ہوئی زبان سره شرک دی زه به داسې کوم دا زه ټکی چې دی دا ډېر خطرناک ټکی غلام علي دی که ډاکټر فدا حسین دی که هارون باچا دی که هر یو دی ابه دا نه وی چې رونو هر خدمت بم کومه که د خدای توفیق مې شامل حال ٹھیک دی که د خدای توفیق نو نو زه څه کولی شم زه ستا جنازه که ډېره په اخلاص وکم او د خدای توفیق او مهرباني نه و نو مړی پې بخلی کېږي نو زه هر خدمت به ستاسو کوم که د خدای توفیق مې شامل حال چې د خدای توفیق نو څوک هیڅ نشي وہی مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا خدای ته چې څه منظوری ابه کی مونږ په دې نیت ودرولي دي دا ممبران او قسمیان کړیم دي چې په اسمبلی کې د بېدینۍ خلاف به اولنی اواز تاړي په صوبایي اسمبلی کې که چېرته د بېدینۍ آواز وشو نو ته به ډټ کر د هغې مقابله کې کم ځای نه پوهېدې راځي به مونږ به دې په دلایلو پوهیو او بیا به مونږ طرف نه ته په اسمبلی کې په دې دلایلو جنګېږي لکه قادیاني ایجیټیشن چې د بوټو صاحب په وخت کې و علما ورته ناستو په پنډای کې مفتی محمود ته به مسوده تیاروله او هغه به په اسمبلی کې بیا پې جنګېدو نو عزیزانو په دې نیت مدرولي چې په اسمبلی کې د دین یو حق خبره وکړه نو تاسو څومره خلکو چې ووټ ولا ورکړئ د هغې اجر به خدای پاک تاسو ته هم درکړي ډېره تجربه کړي دي دا ځل پکې غلام علي تجربه کړی تاسو خیال راغی په دې نیت به تجربه کوئ چې خدایه ستا علما ودرولی دی او د دین په نیت ولاړ دی او یا الله ووټ ولا ستا د دین په نیت ولاړ نو ما ته یقین دی چې تاسو به غلام علي په ډېر باري اکثریت سره کامیابوئ اوس دا څومره خلق چې ناست یئ که په ایماندارۍ غلام علي کامیابوئ نو لاس اوچت کوئ ووټ بم بل خوا نه ځي تکبیر جمعیت علماء اسلام زما چونکې سبا 15 جلسې دي خدا د منډۍ خلق تاسو ټولو ته عزت نصیب کی او خدای پاک دې تاسو سره ډېر ښه وکړي دعا وکړئ د منډۍ خلقو اول خو
زمونږ د منبر به دا کوشش وي چې د زنانو پولینګ اونکي. که مخالف منبرانو منل را سره چې د زنانو پولینګ نه کوو، نو زمونږ منبر به په اول دستخط کوي چې د زنانو پولینګ نه کوو اول. او که بیا یې کولو او هغوی نه منې کېده، نو بیا به تاسو د زنانو قربانیم کوئ او پولینګ سټیشن ته به بوځئ او د زنانه ووټ بم پول کوئ. یو بنیادی مسله درته عرض کومه، اگر چې یقین مې نه دی چې تاسو پې پوه شئ، ځکه چې کوم قوم په 40 کاله کې پوه شوی نه وي، قوم به په یو ورځ کې څه پوه شي. پاکستان قوم الله پاک په 40 کاله کې دوی ته هدایت نه کړو، نه دی پوه کړ. ارشي ته دوی زنده باد چغوي. ابل شپه کور کې پروتو ما زمون دروازہ کے اس الکان ولاڑ دی. پلانے جیتے گا، ذرا پیار سے بولو جیتے گا، ذرا پیار سے بولو جیتے گا، ذرا نرم بولو جیتے گا، ذرا پلار. اس مل تا ولاڑ دی او دا چغی ہوئی چې ورپسې راووتم نو یو له خو مې داسې پټاخه ورکړه چې دا مخ مې پې کوک کړو. لکه د خدای قهر والو نو اوس مونږ غوږونه سله خورئ، خو ځئ که نه بس دی پیار دی او کم ټول په خندا مم زړه شین شي، په غصه مم کلمې وخوړلی شي. عجیبه قوم دی. ابله شپه صدر کې تلمه جلسې ته چې مې کته اوس یو لین ولاړ دی، هلکان دي او سایکلو تیاری کوي پې، وی د سایکلو جلوس وباسي. نو دغسې جلوس که خیالم کړی یو ځل ضیاءالحق صاحب هم ویستی او د سایکلو، تاسو ته به یاد په سایکل شور شوی او د قوم ته ښودل چې دغه دی زه په سایکل سور شم او انشاءالله تاسو به م رانه په بل شي کې سواره نه شئ، نو په سایکل به سورئ. ته وایه چې د کوم قوم دا مزاج، نو هغه قوم ته بني ادم ویل پکار چې دا څه انسانان هم دي. قسم په خدای دی زما د نو درېدو لویه وجه دام وه چې زه د دې قوم نه قطعا مایوس یم. مایوس پیژنئ، ناامیده، جوزي گرفت الله شروع کړی دی. ځای په ځای هر سړی رانیسي، چرته په بمونو رانیسي، چرته په غلو رانیسي، چرته په ډاکو رانیسي، چرته په اغواګانو رانیسي. جوزي گرفت کې دا قوم گرفتار دی. اوس د کلی گرفت انتظار وکئ چې کلی گرفت به کله راځي. کلی گرفت چې قوم د قوم خدای رو، لکه پنجاب کې رونیول 10 لکه کورونه اوبو وړي دي، 50 لکه کورونه اوبو وړي دي او 50 لکه کورونو خلق تباہ و برباد. په سندھ کې وګوره الله په څه عظیم قهر کې قوم گرفتار کړي. په کراچۍ کې وګوره الله هغه قوم په څه عظیم قهر کې گرفتار کړي. سړی ووالی شي مړ شي د قاتل پته نه لګي چې دا چا ووالو. نو جزئی گرفت کې دا قوم خدای رانیولې دی. اوس د کلی گرفت انتظار کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم با خلق ته ووی چې فانتظروا انا معکم من المنتظرین. دا الله د قهر انتظار کوي او زم په تمه ناستم انتظار کوم چې دا الله په قهر کې به تاسو کله گرفتاری. عزیزانو اکمه ګناه ده چې په پاکستان کې پاتې ده او تر اوسه پورې پاکستانی قوم اون کړه. داسې ګناه شته څه شی پاتې شوي دي؟ یعنی هغه نور څه شته نه، نو څه وکړي؟ که زنا ده نو پاکستان د زنا ډیپو دی، که شراب دی نو پاکستان د شرابو ډیپو دی، که غلا ده نو پاکستان د غلو ډیپو دی. غلا به نه کیږي چې 800-900 روپے 1200-1300 روپے تنخواه والا هم هغه اصلي ویسکي چې کومه ده چې کومه په کابل باندې جمرود ترازی او په 900 روپے بوتل ده، 1300 روپے تنخواه والا هم د شپې هغه یو بوتل سکي. دا به په دې ټیک کوي پیار سے بولو جیتے گا، معیار سے بولو جیتے گا. غلام علی چې را جیت شي د بده بد عمل کرا ټیپر په دې به کوي. قوم د قوم خدای نه باغی دی. قوم د قوم کومه ګناه چې زنه کوم نو په وس کې مې نه ده، وس کې مې نه ده، کینی والله که په صرفه وکم. تاسو وګورئ د حکومت دا د سود پیسې د منسټر اوقاف په ذریعه باندې مولیانو پسې ګرځولې، مونږ په صرفه وکړه. وام غستې که نه؟ وام غستې او دعاګانې هم ورته. ملا به جاهل ته ولاړ او داسې ګنټه به په غاړه کې ورواله. وزیر څه خو جاهلی که نه؟ نو زه ملا یم، زه به راپاسم او جاهل ته به چې دی ګنټه په غاړه کې اچوم.
بیا به زه د جاهل تقریر اورم. تاسو خیال راغی غي وجه سوا چې هغه 2 لکه 3 لکه 15 لکه روپۍ وي. نو مونږه په دوانه او په 2 روپۍ مړی لمبولي دي ټول عمر چې مونږ له 15 لکه روپۍ راشي. خدای راستي چې د اسلام نام توبه وباسو. ځینې خلک وایي تاسو دا ځل داسې کینډیډیټ ودرولې دي ګیرې نشته. نو ګیرو والا هم مونږ تجربه کړې ده، اوس بې ګیرې ازمایو څنګه چې دا ګیرې والاو پسې زه لګیا یم. ستا څه خیال دی چې غلام علي چېرته وړاندې رستو شي دی به زه پرېږدم یا دی به په منبری ما ته څه وویلی شي؟ ما ته د پاکستان صدرانو نه مې کلمې وویستې ټتې ونه کړو راته. 5-6 ځله یې جیلونو کې واچولم، د ټولو جنازې مې وکړې، خدای تباه او برباد کړه. او زه له همغسې زما عزیزانو عرض داو چې زه یریدو والا نه یم. زما عقیدت څه ده؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے. کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. زما یو خدای مل دے. د قیوم خان په دور حکومت کې قیوم خان چیف منسٹرو، د صوبه سرحد او ډیر لوی جابر چیف منسٹر، الله پاک دې اوس ورته معافي وکړي. داغه په دور حکومت کې په 400 کې مې یو شعر ویلی، یو شعر چې ګربه میرو سگ وزیرو موش دربانی کند، گربه میرو سگ وزیرو موش دربانی کند، ای همه ارکان دولت خانه بیرانی کند. گربه میرو چې پیشو د غوښې بادشاه وي، سگ وزیرو او سپی وزیر وي، موش دربانی کنات او مگی سوکیداری. د غوښو ډیرو پروت دی، پیشوی بادشاہ شوا او سپی وزیر شو او مگی سوکیدار شو. ٹھیک شو دی 3 واړه به څه کوي؟ ای هما ارکان دولت خانه بیرانی کند. والله چې دا 3 واړه د غوښې د ډیری بیړه تبا کی چې چاله تیکا ورنی. تاسو ورشه انټرکان هوټل والاو ته قرآن ورکي چې کله نه دا کابینه ماته شوې ده نو ستا په انټرکان کې د چا دا وزیران چې وړاندې وو د چا فنکشن شوی دی چې وزیرانو هر فنکشن به په انټرکان کې کېد. اوس چې کوڅه ډب ته جوړ شو انټرکان ته نږدې نه ځي. ته به ما نه په انټرکان کې روټۍ وخورې چې زما په تاوس ورسي. والله چې کیمه دې کم تا کیمه کم او تیکې دې سپو ته واچو. ته انټرکان دپاره نه یې. زه په دې ملک عزیزانو د دې قایل نه یم. زه د دې قایل نه یم. زه د دې قایل یم چې په دې ملک هغه نظام راشي، هغه نظام لکه عمر فاروق، لکه ابوبکر صدیق، لکه عثمان ذوالنورین. عثمان ذوالنورین ته یو سړی راغی وی صاحب شات مې پکار دي خو ډېر زیات مې پکار دي. وی څومره دي پکار دي؟ وی 1 من مې پکار. ویل کېنه قافله را روانه ده او تازه شات به اوس راشي. تازه قافله رااله. د قافلې ساروان ته حضرت عثمان وی چې دې سړي له من شات ورکا. من شات. هغه وی چې من شات؟ وی من شات یې غوښتي دي د ده به پکاري که نه. اوس ته خو موږ نه من شات څه چې ته چټاکی خو وغواړه، انا خو وغواړه. د دکاندارانو ځان سره ټیډي پیسې ایښي چې دا ملنګان سار پیځي نو 2 پیسې ټیډي راځي. ځای خدای بیخ بنیاد خانه دی خر ټیډي پیسې 2 ملنګانو ته ورکړل. کم بخته بدبخت. کم از کم 1 روپۍ خو ورکه که نه چې 1 روټۍ خو یې پې وشي. اوس خو په دې دله ملک کې روټۍ هم په روپۍ شوه که نه. الیکشن څه دی؟ الوګان هم په 10 روپۍ کیلو. زور یې الوګانو له ورغی. زه د غلام علي ته ویم چې دا وایه وروره چې ملک ټیپر کولی نه شم. دا خدای رانیولی ملک دی، دا بنده نشي خلاصولی. خلاص به کی؟ دا ملک خدای رانیولی دی، دا بنده نشي را خلاصولی. سو پورې چې قوم د قوم خدای ته متوجه شوی نه او قوم د قوم خدای ته سرنګون شوی نه. نو عرض مې داو چې شعر مې ووې دا نو سی ډي والا ولیکل چې دا سگ وزیرو چې دی دا مولانا صاحب قیوم خان ته ویلي. سی ډي والا د دوی بل کار نشته سیه داسې ملیانو پسې به ګرځي داسې چې دا مولا کم خوا لاړو، دا مالکه مونږ کم خوا لاړو، مونږ کم خوا ځو.
مونږ به یا مړی لزو یا به ختم لزو یا به دیرې لزو یا به جمعات لزو مونږ کم خوازو مونږ مل قرآن لاړ هغه سیډي والا هم لاړ وای وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں هغه سیډي والا لاړ چې هغه د وم تل نه به مرایسته سړی وم تل نن یو قتل شي پاغه نه ګنګا کار کوي نه ګنګونه یو قاتل نشي رئیسته یا به داسې کراوتو نو سیډي والا ولیکل چې دا سګ وزیرو چې د مولانا صاحب قیوم خان ته وی حالانکه ما د قیوم نوم نه واغست بعد شپې یو بجونی ومو وی چې راځه خطر ده د شب قدر قلا ته او رسول سار را پسې آرډر ټیپ کړي راغی چې ته یو کال به په دې شب قدر قلا کې نظر باندې مال ډیره خدا نور سشتا وی چې نه جی ما ډیره مبارک یو لس میاشتې مې پکې تیرې کړې